سورة آل عمران مدنیه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د الله چې ډېر مهربان دی او ډېر زیات رحم کوونکی دی. الف لام میم. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. هم الله دی، نشته د بل معبود سوا د هغه نه. هغه همیشه ژوندی دی او د ټولو قایم ساتونکی دی. نازل کړی و علیک پتا باندې، علیک الکتاب کتاب بالحق په حق سره، مصدقا لما تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو بین یدیه چې وړاندې نو. وانزل التوراة والانجیل، او نازل کړی دی تورات او انجیل من قبل د دین وړاندې، هدن هدایت دی للناس د خلقو دپاره. وانزل الفرقان، او نازل کړی دی په حق او په باطل کې فرق کوونکی. ان الذین بشککم خلق چې دي کفرو چې منکر دي بآیات الله د الله د آیاتونو نه، لهم هغوی دپاره عذاب دی شدید سخت. والله الله عزیز ذو انتقام، زبردست دی بدله اخیستونکی. ان الله بشک الله دی لا يخفى عليه چې پټ نوي د هغوی نه شیء هیڅ څیز فی الارض په ځمکه کې ولا فی السماء او نه په اسمان کې. هو الذي هم هغه دی کوم چې یصورکم چې صورت جوړوي ستاسو فی الارحام په رحمونو کې کیف یشاء څنګه چې غواړي. لا اله الا هو العزیز الحکیم، نشته بل معبود سوا د هغه نه چې غالب دی او د حکمت خاوند دی. هو الذي هم هغه دی کوم چې انزل علیک الکتاب چې نازل کړی په تا باندې دا کتاب. منه آیات محکمت، کوم ځنې آیاتونه محکم دي هغه الکتاب اصل کتاب دی. و اخرى متشابهات، او ځنې نور متشابهات دي. فعما الذین پس هغه خلق چې فی قلوبهم په زړونو د هغوی کې زیغون کوږوالی دی. ویتبعون هغوی پیروایي کوي ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، د هغوی متشابه دي له دې نه د پاره د ټولو د فتنې. وابتغاء او د پاره د لټولو تعویله مراد د هغې. وما یعلم او نه پوهیږي تعویله په مراد د هغې الا الله مگر الله. والراسخون او کوم چې پاخه دي فی العلم په علم کې یقولون هغوی وایي آمنا به مونږ ایمان راوړی په هغې باندې. کلن دا ټول من عند ربنا زمونږ د رب د طرف نه دی. وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت نه قبلوي مگر خاوندان د عقل. ربنا ای رب زمونږه لا تزغ کاږه مکړې قلوبنا زړونه زمونږ بعد اذ هدیتنا پس له هغې نه چې لاره وښودله مونږ ته. وهب لنا او راکړې مونږ ته من لدنک له طرفه خپل نه رحمت او رحمت. انک انت الوهاب، بشک هم ته یې ډېر عطا کوونکی. ربنا ای زمونږ ربه انک بشک ته جامع الناس جمع کوونکی د خلقو لیوم په هغه ورځ لا ریب فیه چې هیڅ شک نشته په هغې کې. ان الله بشک الله لا یخلف الميعاد نه ماتوي خپله وعده. ان الذین یقینا هغه خلق کوم کفرو چې کافران دي لن تغنی عنهم هیڅ کله به په کار را نشي د هغوی اموالهم مالونه د هغوی
ولا اولادهم او نه اولاد د هغوی من الله شیئا د الله په وړاندې هیڅ شی هم واولئک هم وقود النار هغوی هم دي خشاک د دوزخ کدابی لکه چې معامله وه آل فرعون د فرعون قوم والذین هغه خلکو من قبلهم چې د هغوی نه وړاندې وو کذبوا هغوی دروغ ګڼل بآیاتنا زمون آیاتونه فاخذهم الله نو ونیول هغوی الله بذنوبهم په وجه د ګناهونو د هغوی والله شدید العقاب الله سخت عذاب ورکوونکی دی قل للذین ووایه هغه خلکو ته چې کافرو چې کافران دي ستغلبون چې مغبول کړي شوي دي تاسو وتحشرون او رايوځای کړي شوي دي تاسو ته الی جهنم د دوزخ طرف ته وبئس المهاد او هغه بد دی ځای د هغې قد کانا بېشکه ده لکم تاسو دپاره آیتون نښه ده فی فئتین تقاطع هغوی د دوو ډلو کې چا سره چې مخامخ شي فئتن یو ډلې ته تقاتلو چې جنګ یې کولو فی سبیل الله په لار کې د الله و اخرى او بله ډله کافرتون د کافرانو وه یرونهم چې لیدلو به مسلمانانو کافر مثلیهم رأى العین دوچن خپل ځان په لوبېدلو د سترګو د دوی سره والله الله یعید قوت ورکوي بنصره په خپل مدد سره من یشاء هغه چاته چې وغواړي ان فی ذلک لعبرة په دې کې عبرت دی لعلی الابصار د کتونکو دپاره زوینا ښایسته کړی شوي دي للناس خلکو ته حب الشهوات محبت د نفسیاتي خواهشاتو من النساء لکه ښځې والبنین او زامن والقناطیر او خزانې مقنطرتې جمع شوي من الذهب د سرو زرو والفضة او د سپینو زرو والخیل المسومة او آسونه نښې لګېدلې شوي دي والانعام او سروي والحرث او فصل ذلک دا خو متاع الحیات الدنیا سامان د ژوند د دنیا دی والله عنده حسن المعاب او د الله سره د ښه ځای د واپس د ورتلو